کم دکاندار چې نسواری دی ټول عمر نسوار ډکوي د دې نسوارو پر څنګه چې تاسو ته پته ده را روان غټ اختر دی غټ اختر کې خلک څه کوي قرباني او قرباني څه شی دی د سنت ابراهیمي ده نو مولانا صاحب دې باره کې یو څو مسلې کړي دي ماشاءالله ډېرې ښکلې مسلې کړي ما واورېدل زه مې غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړم تاسو یې ما اورئ ځکه په دې کې به یو کس هغه به په مزدورۍ پیسې ګټلي حلالې روپۍ به یو ارامخور به ورسره راشي د هغه به کاروبار داسې چې په حرامو به یې ګټلي خو دې انسان ته به دا پته نه وي چې آیا د کاروبار د پیسې چې دي د حرامې دي یا حلالې دي نو دا به ځان سره شریک کړي په قربانۍ کې نو د هغه خو هسې حرامې روپۍ وي خو د دې حلالې چې کمې ګټلې دي نو د ده دا قرباني هم پرې خرابه شوه نو هغه کم کاروبار دی چې سړی کوي او د هغې روپۍ حرامي نو راځئ چې د مولانا صاحب دې مسلو کې واورو خپل هم واورئ او ملګرو سره هم شریک کوي او ښایسته ښایسته کمنټس وکوئ نو راځئ چې ویډیو ګورو کم دکاندار چې نسواری دی ټول عمر نسوار ډکوي د دې نسوارو په روپو باندې قرباني نه کېږي ځکه د ده دا رزق دا د حرامو دی کم نه وي چې خلکو له ګیرې خرئ په دې ګیره خریلو باندې چې کمې روپۍ د علي د حرامې ناروا دی د قرباني دا نه کېږي په دې باندې ډم چې په خپل ډمټوب باندې کمې روپۍ وګټلې د دې ډمټوب روپۍ اخیستل حرامې د دې قرباني کول حرام او ناروا د الله نه قبلوي نو زمانو که د چا مالونه د سودي خپلو خویندو ته میم چې کور کې سوچ او فکر وکوي د سړو ته ووایئ چې ستاسو دا روپۍ چې ماله ته قرباني کې دا حلالې دي او که حرامې دي دا ستا روپۍ سودي خو نه دي چېرته که په سودي روپو باندې ستا قرباني وه دا قرباني دي الله ګورې نه قبلوي نو چې د کومو خلکو مال دا د غلاو د دې خلکو قربانیانې الله نه قبلوي خپل مال ته دې سوچ وکړه چا نه خو دې پټ کړی نه دی چېرته زمانو کله چې رشوتونه خلکو اغستل د رشوت په مال قرباني کول دا الله ګورې دا نه قبلوي خپل مال ته دې سوچ و فکر وسکوه ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې راغلی دي د دې غلام هغه ساتلی و هغه چا څه جادوګري دغه شانې کهانت یې کړی و د هغې خوراک یې وله راوړی و چې کله ورته پته ولګېده ابوبکر صدیق خوله کې لاس کوي ټول ایسته الټۍ کړه کوم خوراک یې چې کړی و ځکه دا شی حرام دی په ناروا باندې دې روپۍ واغستې